افغانانو څخه د ویزو په سر میلیونونه ډالر وګټل، خو بیا هم ماړه دي. تورخم کې افغانانو سره پاکستاني حکومت څه ظلم شروع کړی؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پاکستان په افغانانو د سټیکر ویزې بندي کړې او د انلاین ویزو پروسه شروع کړه. د هرې ویزې د جمع کولو لپاره د $9 اخیستل او د پاکستان د شناختي کارت لرونکي شخص لخوا رسمي دعوتنامه هغه څه و چې د پاکستان حکومت لپاره مالي منابعو ترڅنګ د افغانانو لپاره لوی سرخوږی دی. په دې موده کې زیاتره افغانان چې بهر ته د تللو کیسونه لرل او د اسلام آباد نه کیسونه پروسس کېدل، هره ویزه د $1000 څخه تر $3000 پورې په تور بازار کې اخیستله چې د همدې درکه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کړل. خو بیا هم افغانان ځوروي. په تورخم کې له مسافرو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. په تورخم تلونکي او راتلونکي او شمېر مسافر وایي چې د تورخم په فرضي کرښه د تیرېدو راتېرېدو پر مهال پاکستانیان د خلکو پر وړاندې ستونزې زېږوي او له مسافرو په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. سرچینې وایي هغه پاکستاني مسؤلین چې تورخم کې دندې ترسره کوي په لوی لاس د راتلونکو مسافرو ترمنځ بیروبار جوړوي ترڅو په دې کې د ځان لپاره تور بازار جوړ کړي او له خلکو پیسې واخلي. سرچینې په خبره په دې لاره کې د ګنډو په نوم خلک ساتل شوي چې په دې سره قاچاقي مالونه تیروي او پیسې پرې ترلاسه کوي. آزاد خبریال سمیع یوسفزي بیا خپل ایکس کې لیکلي دا حقیقت دی، د ویزو لرونکي افغانان توهین کیږي، رټل کیږي او پیسو ورکولو ته مجبوریږي. د دې په نوم چې ویزه د سیستم کې نشته، ټاپه د نشته او آن ورته ویل کیږي چې پاسپورت د جعلي دی او بیا ورنه د چای پاڼې په نوم زرګونه کلدارې افغانۍ اخیستل کیږي. خبریال رفعت الله ورکزی هم وایي چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ د رابطې په نوم د بې پاسپورت او بې ویزې کسانو د اړولو په سر د پیسو ګرم بازار روان دی. په دې کې ځینې خلک د پاکستانیانو او ځینې د طالبانو کسان دي چې د هرې ډلې د هرې ورځې سهم معلوم دی او پاتې نور په پیسو اړول کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.